دا حضور پاک مبارک یو صحابی دی حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ دی دا یمن اوسیدون کے دی او د اسلام د پارا څنګه چې نورو صحابه کرامو قربانۍ ورکړې دي دارنګې دم ډېره لویه قرباني ورکړې ده. دوی د خپل کلي نه د پیغمبر علیه السلام د ملاقات دپاره را روان شو او یو دریابي کشتی ته وخت. کشتی چې د دریاب په منځ کې روانه شوه نو هوا پې د بل طرف نه راغله. د کشتی په مخه کړه او حبشې ته ورسوله. دیوی مون فتلو نبی علیہ السلام لا او قسمت خطا کلو کشتی هوا حبشی تا ورسو نبی حبشی تا ورسیدو. حبشه لالر زیده اغا زمانه که دا حبشی و بادشاو اصحامه نو مخبل او مشهور پا نجاشیو. دا مسلمانانو سره ډیر زیات خیگلی کردی دی لکه پا مکه مکرمه که بچه کم مسلمانان دا کافر و دا ظلمونو نتنگ شو نارو با حبشی تا هجرتو نو دی نجاشی به ولا امانم ورکا او ده به ولا ډیر ښه انتظام کو د مسلمانانو به ډیر خیال ساته او دی بادشاہ بیا په آخر وخت کې په نبی علیہ السلام ایمانم راوړی دی مسلمان شوی دی او حضور پاک مبارک لدی نجاشی بادشاہ ډیرې تحفې او تحایف هم رالیږلي دي په ملاقات یې د حضور پاک سره نه دی شوی. بیا دی وفات شو نو حضور پاک صحابو ته د دې نجاشي بادشاہ د وفات خبرم ورکړ. په جماعت کې وی نجاشي د حبشې بادشاہ اصحما دا وفات شوی دی او زه په هغه جنازه کومه. نو پیغمبر علیه السلام صحابه راغونډ کړل او جنازه یې پرې کړې ده. نو دې ته وګوره حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې ما ته جبریل علیه السلام ووی چې دا ځمکه به درته راغونډه کم او د نجاشي دا کټ به درته رانږدې کم او جنازه پرې وکړه. نو حضور پاک د خدای ځمکه راغونډه کړه او د نجاشي کټ یې لیده. نو دا بعضې خلک وي په غایب جنازه ده نو غایب نو حضور پاک د حاضر و هغه لیده باقاعده د هغه نجاشي کټ او جنازه پې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړې ده. دا د دې بادشاه لوی منقبت او سعادت. نو ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ فرمائی چې کشتی یوړم حبشې ته پریشان هم چې خدایه زه خو د حضور پاک خواله تلم دا کم خواره ورسېدم. نو په حبشه کې نور صحابه موسیدل د مکې نه هجرت کړی چې په هغې کې د حضور پاک تره مو حضرت جعفر رضی الله عنه وی هغې سره اوسېدم د هغوی نه مې ایمان هم زده که دین مې م زده که او چې پیغمبر علیه السلام ورته کوم اعمال ښولي هغه مې م زده کړل. نو بیا په بلې کشتی کې سواره شو نو مدینې شریفې ته راورسېدو. وی دا هغه وخت و چې پیغمبر علیه السلام خیبر فتح کړی 9 هجري وه. نو د دې وجې نه حضرت ابو موسی رضی الله عنه ته خلک ذوالهجرتین وایي چې د 2 هجرتونه کړي دي. یو هجرت حبشې ته او بل هجرت مدینې منورې ته. نو وی حضور پاک راته وفرمایل الا ادلک على کنز من کنوز الجنه. ابو موسی د جنت د خزانو نه یو خزانه دله نه درکو؟ فقلت ما اوتی بلا ولنه یا رسول الله دا خزانه راله راک. وی راته وفرمایل لا حول ولا قوة الا بالله. دا د جنت د خزانو نه یو لویه خزانه ده. لا حول ولا قوة الا بالله دا هغه دم دی چې مسلمان له هر وخت په کار راځي او د مسلمان هر مشکل خدای په دې دم ختمی. ډېر خلک پریشانی یاره جی ما ته خو لویه پریشانی ده دې سره څوکم د هغې دپاره دا دم دی. ډېر خلک وایي بچي مې نشته څوکم دې دم دی. ډېر خلک وایي مال مې نشته برکت پکې نشته دې دم دی. ډېر خلک وایي قرضدار زما قرضه به خلاصه شي لا حول ولا قوة الا بالله دې دم دی. ډېر خلک وایي وی نیکۍ ته بې توجه نشته او شیطان په مخه کړی لا حول ولا قوة الا بالله دم دی. ډېر خلک وایي بې کسه بې څوک هېڅ یار و مددګار مې نشته خلک را باندې ظلمونه کوي لا حول ولا قوة الا بالله دم دی. قسم دی د دې نه مضبوط او بهترین دم بل نشته خو که سړی د دې د وینا په وخت کې د خیال وساتي او په الله مضبوطه عقیده وساتي. دا زه نه ویم حضور پاک فرمایي.
د دواړو جهانو سردار فرمایي په بیهقي شریف کې حدیث دی او حضرت ابو هريره رضی الله عنه دا نبی علیہ السلام نے نقل کی. حضرت ابو هريره فرمائی کہ حضور پاک کو فرمائے قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوة الا بالله دواء من 99 داء. وی دا د یو کم سلو بیمارو علاج دی، د یو کم سلو بیمارو دارو دی دارو. ایسروها الهم، وی پټولو کې راکوټي بیماری هغه پریشانی ده چې انسان ته د هغې سبب هم نه معلوم. نن سبا خو ټینشن ورته وایي او پریشانی ورته وایي. په پریشانی کې څومره خلک مبتلا دی. څوک د مال په پریشانی کې مبتلا دی، څوک د رشتو په پریشانی کې مبتلا دی چې د ما د بچي او د ما د دې زامن نومو د ښې ځای کې رشتې وشي. دا ډېره ښه خبره ده. څوک د حج او د عمرې په طلب کې پریشانه دی، څوک د خپلې رشتې په طلب کې پریشانه دی، څوک د بیماری په طلب شفا کې پریشانه دی، چاته کور کې جګړې دي په هغې کې پریشانه دی، څوک یوازې دی پریشانه دی، چاته د مقدمو پریشانی ده. دا د دې دا وی راکوټي مرض دی، دا 200 غټ مرضونه دي. دا پریشانی ورکوټي مرض دی چې لا حول ولا قوة الا بالله د هغې دپاره علاج دی. او معنی څه ده؟ معنا باندې ځان پوه کې. معنی خپله حضور پاک ښودلې ده. یو صحابي د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه یو کتاب دی د حدیث مستد د بزار ورته وایي، په هغې کې دا حدیث نقل شوی دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو، بلکې حضور پاک ورته فرمایي وی اتدري تفسیرها، اتدري تفسیرها، وی د لا حول ولا قوة الا بالله په معنا پوهېږې؟ عبدالله ابن مسعود ورته وایي الله ورسوله اعلم، الله و رسول ته پته ده، ما ته په معنا نه ده معلومه. نو حضور پاک ورته د دې معنا په خپله بیانوي. وی لا حول عن المعصیة الا بعصمة الله، د هر ګناه نه بچ کېدل بې د الله تعالی په توفیق نه کېږي. ګناه نه، پریشانۍ نه، تکلیف نه، درد نه او هر قسمه ټینشنونو نه بې د پروردګار د ذات نه بل څوک بچ کول شته نه. دی یو معنا شو. ولا قوة على الطاعة، لا قوة على العبادة، لا قوة على عمل، لا قوة على الطاعة الا بعون الله. او چې هر کار کې تابعداري د خدای کې یا د دنیا یو کاروبار مثلا کې، نو په دې طاقت چې درکوي څوک به درکوي؟ الله. دی معنا شوه. دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا شو او دا حقیقت دی. قسم دی داسې ځای کې به ګیر شي چې اس به دې څوک نشي خلاص ویلی، څوک به دې خلاصوي؟ یا الله. طاقت چې دا موږ له خدای را کړی دی، د لاسو کې طاقت، سترګو کې د لیدو طاقت، غوږونو کې د اورېدو طاقت، ژبه کې د وینا طاقت، دا چا پیدا کړي دي؟ الله پیدا کړي. ولا قوة الا بالله، الله د امداد نه بغیر هېڅ طاقت نشته. روغ رمټ سړی وی، ښه پهلوان وی، لاسونه ټیک، پې ټیک، وجود ټیک، او ناګانه فالج به ووایي. هغه خشته انسان، ښکلی انسان فالج وو. څه چل پې وچو؟ جي فالج وو. خپې نه کونټۍ جوړه شو، خپره کېږي شي، بلې ورپسې اوچتوي. داسې ده که نه ده؟ یا کوک شي کوک سمسې، بلې ورپسې اوچتوي. هغه خوله چې ده به پې ښکلې خبرې کولې او خشته ذکر به یې پې کو او ښکلې خبرې به یې کولې، هغې نه ډیوه جوړه شو، لاړې دې بېږي، بل والا خوله پاکوي. رښتیا ده که نه ده؟ هغه انسان چې بلې په اوږه ګرځو، نن بل په اوږه ګرځوي، خولې نه لاړې بېږي، پوزه بېږي، لاس پالج، خپه پالج والی. روغ روغ صحت د چا په اختیار کې دی؟ الله. او مرض د چا په اختیار کې دی؟ دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده. دا لوی تفسیر د دې کلمې معنا ده، لا حول ولا قوة الا بالله. سخته کې په کار باندې څوک راځي؟ نه د زوی پکارېږي، نه د لور پکارېږي، نه د ډاکټر پکارېږي. دا ظاهري اسباب دي. دې کې که خدای مدد وکړه خو ډېره ښه ده، که نه سم نشته. د کوفه کې یو سړی تاجر و، سوداګر، داسې تاجر و چې ډېر امانتدار و، خلکو به ورسره خپل مالونه امانت یې ښودل. یو ځل د تجارت دپاره یو ښار نه بل ښار ته اراده وکړه، نو سامان یې ځان سره تجارت باندې خو څوک تش نه دي، پیسې دولت هر څه واخېستل او روان شو. د کلي نه چې بار د کوفې و، کوفې نه چې لږ بار ووتو روان شو، یو سړی ورته په دې لاره کې ولاړ دی، ورته اشاره وکړه وایي چېرته دی؟ وی د فلانکي ښار ته ځم. وی ما به ځان سره بونه دی، یو اشرفی به دله درکړم، دینار اشرفی دا به دله درکړم.
او ما ځان سره د ملګري به دې شم د سفر نو ویې ډېره ښه ده چې یوازې ځمه نو راشه دې به ځان سره سور کم نو دوه فایدې به حاصلې شي یو خو به دې یوه شرپی واله کرۍ به ترې واله او دویمه دا ده چې د لارې به مې ملګري یوازې به ځم نو د یوازې نه دا ملګرتیا ښه ده که ډېره ښه ده راسور شه ځان سره سور کا شرپی دې واغېسته روان دي ګپ شپ لګوي هغه کم سړی چې ځان سره سور کړی دی هغه ورته ځان نه نیک سړی جوړ کړی اوس هم بعضې خلک داسې کوي موټر کې چا سره وخېږي چې سمن یې بوځه موټر ته والي یا دې مړ کړي یا وتښتئ د سمن دې لاړل لارې دوه دي اوس دا سوداګر په عامه لار اوس تېغ روانېږي دا چې کوم دویم ورسره سور شوی دی او دوی په دې دویم په دې لار ولې نه ځي سوداګر ورته وایي چې ما ته دا لاره نه ده معلومه وایي نه دا خو ما ته معلومه ده ډېره لنډه لار ده ډېره نږدې ده ته چې په کومه لار دی دا خو اوږده ده او دا ډېره لنډه لار لګوي چې سمن دې لاړل هغه لار په یو ځنګل ختمه شوه لوی ځنګل دی خطرناک د انسان هډوکي هم پراته دي د انسانانو کوپړی هم پرتې دي د وینو نښې هم پرتې دي او دا شاته کرایهدار چې کوم د فورن دغه اس نه ودنګل او په دې ملا کې یو خنجر پټ کړی و لوی خنجر دوه مخي دی هغه یې راوویسته او دې سوداګر ته ویې راکوشه او سوداګر غریب حیران شو کوشه پرېږدم دې چېرته خدایه دا څه په مصیبت او په غم باندې به وړېد دا شو دا سوداګر ورته داسې کار دی چې ستا مقصد خو دا مال دی که مال ما نه وایم دا اسم ستا دا مال هم ستا چې څه دي ما ولټوه خو ما پرېږده خدای ته وګوره نه اول به تا وجنم دا مال به وروستو علم چې تا پرېږدم خو ته به سبا ما پسې خلک راولې زما نشاندهي به وشي زه به خلکو ته معلوم شم اول نمبر به تا لالم وجنم به دی هغې نه پس به مال سره ګورم چې دا سوداګر اوس پوه شو چې سړی هم راباندې مضبوط دی چاړه ورسره د تښتېدې هم ترې نه شمه نو بس اوس دغې وخت کې څوک په سړي په زړه کې به څوک راځي اوسه الله به راځي دا کوم وخت چې دا ګاډی وجنګېږي که نه معمولي ډغره وکړي نو چې مسلمان نو په زړه غیر اختیاري د الله نوم راځي الله خیر زلزله چې راشي که نه نو فورا دی وي الله خیر دریاب کې خپه وخوېږي که نه نو دی وي الله خیر د فطري تقاضا ده دا نفسیاتي اثر دی زړه کې به دې راځي چې بچکوونکې ذات ګورې یو الله دی بل څوک نه دی نو دا سوداګر دې وخت کې وایي چې لا حول ولا قوة الا بالله د دې مفهوم دی ښه خو الله نه بغیر خو بل څوک دې خلاصولی نه شي یو 2 رکعتو مونځ ټیم راکړي دې غلطه وایي هغه ور داسې په نشه کې وخندل زه وایي وکړه دا چې سته کومې کپرې یې نه که دین داسې 2 لس مونځونه کړي دي خو مونځ رانه خلاص کړي نه دي ځکه چې تا ارمان دې پوره کوي 2 رکعته ته م وکړه سلام ګردی نو بېغمه کوم به دی چې دې په مانځو درېږه الحمدلله رب العالمین او ولدوالین آمین او صورت شروع کوي دومره په هیبت چې صورت تیر شو غم دی غریب سره چې اوس ممرم په چاړه مې وی پرېږدي مې نه صورت تیر شو نو یو آیات ورته الله ګوره الله ته چې ته ځان سپارې الله به دې مدد کوي یو آیات یې دې ذهن ته راغی امن یجیب المضطر اذا دعا چې کوم سړی محتاج دی او الله ته چغه وایي بغیر د الله نه بل څوک فریاد رس بل نشته دی دا د دې آیات معنا ده بس دا آیت یې ووې او دې کې دې په مانځه ولاړ دی دې کې یو شاه سوار غیبي راښکاره شو په اس باندې سور دی نیزه ورسره ده د اوسپنې ټوپی په سر ده او چې څنګه را په اس را روان دی اوس دا ګنکپ خو پې شو چې دا سړی خو راغی نیزې والا نو هغه ته یې ور مخامخ شو چې زه ځان ته خلاص کړم څوک هم هغه نیزه باز راغی او دې په نیزه ښه یو مضبوطه و او چې ویې و نو عمر بل شو او دا سړی پې وسوځېد دی وایي چې ما خو سلام وګرځو چې سلام مې څنګه وګرځو نو هغه شاه سوار ته ور متوجه شوم څوک یې ته شاه سوار ته متوجه شوم ته څوک یې زه خو یې د لوی غمه خلاص کړم او ډاکو دې مړ کړم اوم ښځې ته څوک یې ویې نه دی امن یجیب المضطر اذا دعاه غلام د دې آیت غلام یم تا چې کله په مانځو درېدې او الله ته دې فریاد وکړه وی اسمانونه وجرقېدل الله وی چې یو فرشته په کار ده زه ودرېدم الله وایه یو بنده فلانکي ځای کې ګیر دی مدد شبه ځان رسوه الله راولېږه سخته کې به دې بیا څوک پکارېږي د الله به دې پکارېږي په سخته کې بې د پروردګار نه بل څوک دی قسم دې که بچ کړي یو الله به دې بچ کوي او که راته غواړې هم به الله درکوي بیبي د ابراهیم علیه السلام ته ګوره اور ته وغورځېد نمرود ورته اور بل کړی د نمرود دومره اور یې بل کړی دی چې په هوا کې مارغه پې د پاسه نشي الوتې داسې اور دی نږدې وله څوک نشي راتلی
په دې چل نه پوهېږي چې د ابراهیم علیه السلام پکې څنګه وغورځو، په دې چل نه پوهېږي. ځکه که دې غورځو نو که مونږ به یې غورځو نو چې مونږ ورنږدې کېږو خو دا اور هم سوځی. دې سره څوک دومره خطرناک اور یو میاشت لګیا دي خلک او اور راوړي او خشاکونه راوړي او لرګي راوړي او میدان یې ډک بل کړی د اور نه. په چل نه پوهېږي چې زه څه وکړم، په دې طریقو چل نه ورځي. او فرشتې پریشانه دي. فرشتې الله ته درخواست کوي پروردګاره مونږ څوک یو، مونږ ته حکم وکړه پروردګاره ستا هغه بنده چې نن په ټوله ځمکه کې دقه یو تا مني بل څوک نشته، نور ټول مشرکان دي شرک کوي، دقه یو بنده دی چې هغه تا مني او هغه نن اور ته غورځولی کېږي او دونه خطرناک اور. الله مدد یې وکړه. فرشتې الله ته درخواست کوي، الله فرشتو ته یې ورشئ تاسو یې مدد وکړئ. یاره که دنه غواړي مدد اله. یو فرشته راله د باران وی ما الله نه اجازت غوښتی دی. ابراهیم علیه السلام ته وی الله نه مې اجازت غوښتی دی او که ته اجازت راکړې خو ستا اجازت یې شرط کړی دی، که ستا خوښی نو اوس به یو ساعت سره ورېځ راولم او باران به دومره وکړم چې دا ټول اور به پرې مړ کړم ختم به شي، که ستا خوښی. وی نه زه خو دا نه ویم. ولې نه وی؟ دې کې دې غورځئ اڅه وایي الله اعلم بحالي ربي اعلم بحالي، پروردګار زما په حال خبردار دی. تا نه امداد غواړم الله نه ولې نه غواړم؟ رالېږلې بېشکه تا الله خو زما الله شته که نه الله نه به مدد غواړه. لا حول ولا قوة الا بالله. د دې تکلیف نه بچ کوونکې او قابو موندونکې په روغ صحت بې د پروردګار د ذات نه بل څوک نشي کولی. الله نه به مدد وغواړم. بله فرشته راله وی زه غرونو والا فرشته زما په طاقت کې الله د اختیار اچولی دی چې اوس دا څومره غرونه به د اوچتولی شم لقولی شم. یو غر به اوچت کم په دې اور د پاسه به کېدم. ما له اجازت راکړه. وی د اجازت تاله نه درکوم. غورځئ دې په اور کې ما الله نه اجازت غوښتی دی خو ستا راځی پکې شرط کړی چې ابراهیم نه تپوس وکړه وایي ربي اعلم بحالي. تا ته ولې ویم الله ته ولې نه ویم؟ ابراهیم علیه السلام خو ابراهیم علیه السلام و کنه. قرآن کې الله وایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین. په ماشوموالي کې دله مونږ پویه ورکړې ده. بعض انسان ماشوم یې الله وله پویه ورکي، عقل وله ورکي، سوچ وله ورکي، پویه وله ورکي. بعضې بوډا سپینګري شي عقل پکې دي، پویه پکې دي. بله فرشته راله وی زه د باد او د هوا او د ژل او د طوفان والا فرشته ما د الله د اختیار را کړی دی. څومره طوفان چې راولي دا زه راولم، څومره باد چې راولي دا بادونه زه راولم، طوفان زه راولم، سیلۍ زما په وس کې ده دا زه راولم. ما ته حکم وکړه الله نه مې اجازت غوښتې ده خو د ابراهیم نه تپوس وکړه. اوس به داسې طوفان او هوا راولم چې دا اور به اوچت کړم او د نمرودیانو په دا کورونو کې به یې ورخور کړم. دا چل ماله راځي. ټول د نمرود قلا، د نمرود قوم، د نمرود بنګلې د قوم خلک دا به دله ټول نیست و نابود کړم، دا به دله اوس ټول وسوځوم. ګوره څومره مضبوط طاقتونه دي ورسره که دا مونږ ته میلو شي د دشمن په مقابله کې. مونږ وایو خو شابه ته لا اوس رالې چې بېګار غلې وې خبرې کړي دا غر والا فرشته ته اوس رالې که پرون راغلی وي چې دا غر دې اوچت کړی و د دشمن په دا سر دی ښودی وې. دا ته خو لږ لیټ شو که نه پرون په کار وه. مونږ به فورا دا جمله استعمال کړې وه. حضرت ابراهیم علیه السلام مقه ټکې وی ربي اعلم بحالي، زما رب زما په حال خبردار. دا عقیده په دې جوړه وه چې لا حول ولا قوة الا بالله. خلاصې بې د خدای نه بل څوک نشي کولی او طاقت موندونکې بغیر د الله د ذات نه بل څوک بل چا سره طاقت نشته. دا طاقت به د الله پیدا کوي. ښه نو اوس به اور ته څنګه غورځئ؟ نو بیا شیطان حرامي وله راغی. شیطان ورته چل وښو. هغه د دوزخ مچوغنې لیدلی وي. یو ټال جوړ کړې او دې پکې کښېنوئ او ټال له جوټه ورکړې د اور دې منځ ته به وغورځېږي. ټال یې وله جوړ کړ لوی ټال او مچوغنه غوندې او په هغې کې ابراهیم علیه السلام کښېنو او بیا ظالمان دومره و چې ابراهیم علیه السلام یې پر بنډم که جامې هم ترې لرې کړلې ځکه دشمن یې تذلیل وله کوي او ټال بیا نه اوچتېږي. فرشتې د رحمت راغلی دي او ټال یې کلک نیولی دی. بیا شیطان ورته وایي سرتور سر ښځې راوله دا ټال به اوچت شي. جینکۍ راوستلې سرتور سن، هغې خپله ګډا مډا شروع کړه. فرشتې د رحمت لاړې. کم ځای کې چې زنانه سرتور سري د رحمت فرشتې زده نه ټینګېږي. هغه ځي و ابراهیم علیه السلام یې اور ته وغورځوه.
د نمرود دا ګمانو چې ده دا اور ته رسېدل او د سوځېدل د ده لوغړه کېدل سم دي. اور ته تلل او د ابراهیم علیه السلام په اور کې ګلې ګلزار سمېدل سمو. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم. اوره یخ بشې ګورې معتدل یخ چې تکلیف ونه ورنکړي. مري غوندې او د سوات د کالام او د دې بره غرونو په شان یخني پرې رانولې ګورې په قلار چې صرف دومره چې دته د اور تکلیف نه او بلکې علما لیکي چې جبریل علیه السلام راغی د ملګرتیا دپاره ورسره په اور کې کېناست. د جنت یو ښکلې باغچه ورته خدای په اور کې دننه جوړه کړه. اوبه ورته خدای د اور په منځ کې را پیدا کړلې او دا میوې بوټې ورته خدای د اور په منځ کې را پیدا کړه. وایه اوس بې د الله د ذات نه بچ کوونکي بل څوک شته اوس نشته. اور یې ورته ګلې ګلزار د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده. د دشمن د عذاب نه بچ کوونکي بې د الله د ذات نه بل څوک نشته. یو د الله ذات نه ذات پرې بچ کوي بل څوک دې نشي بچ کولی. بلې مرحلې ته یې ګوره بیبي یې د په لاره روان دی هجرت کوي اوس غریب. بیبي ساره ورسره ده د تره لور هم ده د پیلیکام تړلې د بیبي هم ده او ښایسته خوبصورته ده. لار کې یو بادشاه دی ظالم بادشاه. داسې ظالم بادشاه دی چې هغه دا څوکیداران په لارو کې کېنولي او چې چا سره ښځی بس دا خاون وله وجنې او ښځی ماله راولې. ابراهیم علیه السلام ته پته ولګېده چې دا خو په لوی غم وړېدم. بیبي ته وایي دا څه کار دی چې ته زما ښځی ته دې خاوند دی خو په شریعت کې ما تا رور خورم یو ګورې ښه ځکه دیني خور مې ټول د آدم علیه السلام اولاد یو ته مې خورې مخکې یې پوره کړه. نو که تا نه دا بادشاه تپوس وکړي یا د بادشاه کارندګان دا ورته مو چې دا سړی مې خاوند دی وی رور مې دی او دې ټول مسلمانان وروڼه خویندې او که ما نه یې تپوس وکړه نو زه به ورته یم چې دا مې خور ده. ولې که دا ښکاره شي چې دی زه خاوند یم او دا مې ښځه ده نو بیا ګورې ما درنه وجنې. او که دا ورته پته ولګي چې نه زه دې رور یم ته مې خورې نو زه به د مرګه خو بچ شم که نه اخلي خدای سم رانه اخلي خو زه به د مرګه بچ ډېره ښه. هغې رالل دا بیبي یې بوتله هغه ظالم بادشاه بدعمله بادشاه چې بویې تله دروازه یې ورپسې بنده کړو. چې دروازه یې بنده کړه او هغه نیت ته دې وکړه چې دې ته لاس ور واچوي. بخاري شریف کې حدیث دی ګورې څه داسې دا ناشورته خبره نه ده د حضور پاک نه مبارک خبره ده چې لاس یې سنګ دې له وروړه بس پرېوته بادشاه په ځمکه خپې اوچته کړه او الوړې پرېوته او د فالج دا په منده فالج نه راځي دقسې د لاس خپو باندې فالج و چیغې کړې دي بیبي ته ما ته خیره وکړه او ما ته دوا وکړه بس پرېږدم دی. دا مسلمان کې رحم زیاتي بیا او بیا د پیغمبر بیبي کې خو رحم زیاتي نو دوی ورته وکړه نو بیا ټیک شو. چې ټیک شو یاره دا جو معلومیږي دا چې اتفاقا څه بیماري راغلی وه بیا یې کوشش کړه چې لاس ورچوي بیا همغه چل پې وشو. بیا وایي بس ما نه غلطي وشوه دې الله معاف که بیا به نه کوم وی ښه معاف مې کړې بیا ټیک شو. چې ټیک شو بیا سوچ بدل شو شیطان خو سړي پسې نښتي بیا یې لاس ورچو بیا همغسې پرېوته. یاره وی بس دا مې درېیم ځل دی بیا به درته لاس نه اچم اوس مې معاف کړه وی بیا مې معاف کړې. هغه نوکرانو ته وی راشئ دا بیبي بوځئ بس او یو خدمتګار یې موله ورکړه د بیبي هاجرې په شکل کې. دا بیبي هاجرې دی ونه ورکړه. بعض علما وي د بادشاه لور وه لور یې ورته وبخله او څوک یې ویلې وه د بادشاه. ابراهیم علیه السلام له بیبي ساره راله خو بیا هم په زړه کې کشمکش سوچ و چې که زه ډېر هم د خپل خاوند ته ووایم چې ما له د بادشاه ګوتې نه دي را رسېدلې خو بیا به هم زما د خاوند په زړه کې خامخا دغه به پکې وي شک به پکې وي په ما به خامخا زما د وجې به غږ نه کوي لیکن خامخا له مې پریشان چې د ما دې ښځې ته سړی په دې خفه کېږي که نه چې ښځې له بل څوک ګوتې یوسي چې څنګه راله نو خاوند ته وایي ابراهیم علیه السلام ته وی ابراهیم وی الله دا هغه ظالم سکیم ناکام کو ما له ګوتې هم نه دي راوړی. ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي او جړلې بیبي سارې جاړه ما ته الله ټول منظر ښولی دی ناست دلته هم هر څه لکه د شیشې ما لیدل هغه څخه چې درې ځله څه شوي دي او تا معاف کړی دی هر څه ما لیدلي زه مطمئن یم چې تا ته د هغه ګوتې نه دي را رسېدلې. دې تکلیف نه بچ کوونکي دا څوک اوسه الله بل څوک نسته. ابراهیم علیه السلام د بیبي په دغه وخت کې په کار راتلونکي ذات څوک دی
الله ته سم نه ګورې چې څه قسمه تکلیف درته رسیږي مخلوق پرېږده الله ته سوال کوه مخلوق پرېږده الله ته زاري کوه اعتماد بروسه په الله کوه هر ځای به در رسیږي دا نشته چې الله به د یو ځای مدد کوي او بل ځای به نه کوي د کوټې ګوټ کې به دې مدد کوي دریاب په ویښ کې د حضرت یونس علیه السلام سره مدد کړی دی هر ځای به دې مدد کوي کړی دی که نه دی کړی کب په ګېډه کې د حضرت یونس علیه السلام سره مدد کړی که د لوی دریا یونس علیه السلام کشتۍ ودرېدله او دې یو مړی دی پکې وي د مولانا تښتېدلی دی او دریاب ته یې وغورځو چې ویې غورځو اوس به عقل بچ کېدل شته عقل باندې دا کوم ځای بچ کېږي یو کب خدای جوړ که شا به ځان به وررسی چې دې د نه اوبو ته ونه رسېږي کب په تیزۍ راغی او چې څنګه یونس علیه السلام د کشتۍ نه وغورځېد کب خولې ته نیغ وردن نه که او شخوند به هم پې نه وی نیغ به یې تېری نیغ د کب ګیرې له ورسېد عقل څه وایي ډاکټري څه وایي طب څه وایي ساینس څه وایي دا ټول دلته ناکام دي هغې وایي نه سوال نه پیدا کېږي د کب په ګیره کې به جمدي سنګ پاتې شي دا کوم ځای کېدی شي د کب ګیډې ته لاړ او بیا کب ته الله حکم کوي چې دریاب کې به چکر ورکې د دریاب د ټول څومره دریاب کې د هغې ټول سیل په د یونس علیه السلام کو هم جیل کې پروت دی جیل زغلي کوټه کې پروت دی کوټه زغلي او د کب دا ګیډه وله خدای لکه د شیشې په شان دې کړه چې څومره د دریاب حیوانات دي چې دا ټول دې وویني د دریاب ګوټونه ګوټونه وویني او په هغې کې څه وایي لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین د دې مطلب او د لا حول ولا قوة تقریبا یو شی دی لا اله الا انت سبحانك خدایا یو ته ګورې بل څوک نشته بچ کوونکي بې ستا د ذات نه بل څوک نشته الله د غیر عیب نه پاک دی غلطي زما د پروردګار داسې اواز به یې کو چې د عرش فرشتې د دې اوو اسمانونو د پاسه د اوو اسمانونو نه ګیر چاپېره عرش دی عرش دا یو اسمان د بل نه دومره لرې دی لکه ځمکې نه چې د اسمان څومره لرې دی بیا دویم د هغې نه دومره لرې دی بیا دریم څلورم پنځم شپږم اووم بیا د الله عرش د هغې نه دومره لرې دی لکه یو اسمان او بل اسمان کې چې څونه فاصله ده او بیا د الله د عرش د پاسه کرسي ده د عرش فرشتې الله ته درخواست کوي الذین یحملون العرش عرش یې نیولی دی یا الله یو داسې د زاره اواز مونږ اورو دا مونږ چاته نه دی اورېدلی قرآن شریف کې الله فرمایي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه چې دلته څوک نیکې خبرې کوي دا ټول الله ته رسېږي دا به نه وي چې الله ترې نه خبرېږي لکه د هغې مثال خو نن سبا د موبایل په شکل کې تا ته معلوم دی که نه موبایل آزاد کې 2 کسان 3 کسان په کوټه کې خبرې کوي ټول هلته اورېدی شي اورېدی شي که نه شي اورېدی او بیا نن سبا خو هغه بل شی نه ووت که نه څه ورته وایي انټرنېټ کې هلته کې په لندن کې 10 کسان ناست دي کیمرا ورته مخامخ ته او دلته کې تا کمپیوټر کولاو کړی دی هغه ټول درته ښکاري د هغې خبرې مه اورئ اوس خو هغه شی ختم شو چې دا به څنګه یو دا به څنګه ته چې دلته څومره نیکي کوې په هغه سکنډ نه پروردګار خبر دی ستا ټوله نیکي رب العالمین ته رسېږي هر څه نه خبر نو هغه فرشتې وایي چې الله داسې اواز نن دلته را روان دی چې ډېر زیات غلی غوندې دی ډېر روغ اواز دی او ډېر د زاری اواز دی او ډېر د عاجزۍ اواز دی الله دا اواز د کوم ځای نه راځي یې دا مې یو بنده یونس نیولی دی الله سجن ورسره دریاب ته مې رسولی دی او اوس دې وخت کې کب د دریاب اوومې ځمکې باندې پروت دی اوومې ځمکې ته رسېدلی دی او د هغې سره خېټه جنګېدلې ده او د یونس سر د په هغه کب په ګېډه کې دننه د هغه کب په ایله د پاسه ماته په سجده پروت دی دا چغې راته وایي ځمکې ته کې په هغه توره خټه د پاسه دې وخت کې کب پروت دی الله خو دا هر څه نه خبردار او دی یې په جګر د پاسه سر لګولی د کب د هغه اینې د پاسه او بیا فریاد کوي لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین یا الله ته خو خلاص که پروردګار ته خو یې بچ که دا د دین مسله مو وری ګورئ د نیکانو خلکو مرسته فرشتې هم کوي دلته کې چې کم نیک سړی دی په هغه تکلیف تېرېږي فرشتې الله ته درخواست کوي خدای ته ورسره رحم وکړه فرشتې الله ته درخواست کوي کوم ظالم چې ظلم کوي فرشتې ته الله ته درخواست کوي خدای ته هلاک کړه دې حالاتو نه الله فرشتې خبروي نیک سړی دی حدیث پاک کې حضور پاک فرمایي یو نیک سړی دی نیک سړی او د هغه یو ښځه ده او دا ښځه د نیک سړي سره ظلم کوي زیاتې ورسره کوي
په جنت کې چې کومې حورې دي د دې سړي دپاره مقرر دي هغه حورې هلته وایي ښځې خدای دې هلاکه کا زموږ دا خاوند ولې تنګې د سره ولې ظلم کې دا خو تا سره د څو ورځو مېلمه دی در نه به را جدا شي موږ نه به راځي قاتلک الله خدای دې هلاکه کا مشکات شریف کې حدیث دی هغه فرشتې پروردګار ته سوال کوي الله ته خو دې بچ کا معافی کا الله کب ته حکم وکړه راولټی کا او په غاړه باندې راوغورځو رب ذوالجلال څه وایي فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون کده پر کپ بغیره کې زنه یادولې نو تر قیامت پورې به مې د قبلم جون ورکړو دلم دغه دریاب کې به مې ګرځاو را ګرځاو وایي کنه خدای نه لوی زور د بل چا شته نشته قسم نه ګورې هر څه د الله په زور کې دی غټې زه کله سوچ کوم د شپې خوب نه راځي او سوچ کوم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب خدای دې سپوږمۍ ته دې وګوره څومره ښکلې دې پیدا کړی څوک یو بلف نشي جوړولی همیشه دپاره یې نشي رڼا کولی پروردګاره دې ځمکې ته دې وګوره دې نور ته دې وګوره الله دې ستورو ته دې وګوره پروردګاره دې کائناتو ته وګوره انسان ته وګوره څومره ښکلې دې پیدا کړی دی دې شکل ته د انسان وګوره الله د شکلونو کمی هم در سره نشته یو مور نه دوه بچي پیدا کې د یو شکل یو شان دی او د بل بل شان دی د یو رنګ یو شان دی او د بل بل شان دی بټی کې په یو قالب چې غښتې جوړېږي یو شان جوړېږي فرق پکې نه یو قالب نه دی خدایه څلور پنځه شپږ لس بچي راوویستل او د ټولو شکلونه د یو بل نه جدا رنګونه د یو بل نه جدا خویونه د یو بل نه جدا قدونه د یو بل نه جدا یو مخکې مري بل وروسته مري یو نیک یو بد دا څوک کوي جواب راکړئ الله کوي روغ رمټ سړی وي داسې بیماري پرې راولي چې نه چوڼې کې نه چا حیران یې ورته خلک او بیمار سړی به ټول عمر به بیمار به سلو او شپږو شلو کالو ته ورسوي دا څوک کوي الله دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده دا د چې لګیم دا د دې معنا ده لا حول ولا قوة الا بالله هر تکلیف نه بچ کوونکي به د الله د ذات نه بل څوک نشته تکلیف د الله په قبضه قدرت کې دی د تکلیف بچ کول د الله په قبضه قدرت کې دی طاق مریم ماشومه ده ماشومه مور یې منسته کړې و رب انی نظرت لك ما فی بطنی محرره فتقبل یا الله زما په دې ګیره کې چې کم ماشوم دی پروردګاره دا زما منسته ده چې دا ماشوم به بیت المقدس خدمت لپاره راولي الله ته منظوره نه وه هلک په دې جنیف شو رب انی وضعتها انثى ماشومه پیدا شو لیس ذکر کالانثى هلک چې کوم کار کوي جنیف هغسې نشي کولی زه دا ماشومه به خدمت کوي تر څو چې کولی شي چا وی دا ماشومه به زه ساتم چا وی زه به ساتم چا وی زه به ساتم قصه اوږده ده خو د حضرت زکریا علیه السلام غیږ له خدای راوسته دا ماشومه بیبي مریم ځکه چې د زکریا علیه السلام مور او د دې بیبي مریم مور دا خویندې وې دې ترور وه نو ترور د خوردې کفاله ښه کولی شي نو ورله یو ټوټه جوړه کړې وه په جومات کې هغې کې به دا بیبي مریم ناسته وه او د چې دې به تېته نو دروازه به یې جنده کوله او چې بیا به زکریا علیه السلام راغی دروازه به یې کوله وکړه دا ماشومان دلته څه کوي په دې نه پوهېږم چې دا ټول ملک یې پرېښی دی زموږ خواله راغلی دا شیطان دیګې ورکوي چې ورشئ دا شور جوړ کړئ چې دا د شیطان یو اثر دی بهر کیف زکریا علیه السلام قرآن شریف کې الله وایي چې زکریا علیه السلام براغی کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا یو ځل نه چې کله به هم زکریا علیه السلام راغی او دروازه به یې کوله وکړه نو بیبي مریم سره به روزي پرته وه میوې به ورته پرتې د اوړي میوه په ژمي کې او د ژمي میوه په اوړي کې اوس دروازه خو جرنده ده او دا رزق دا میوه خو د اوړي ده دا په ژمي کې څه کوي قرآن شریف کې الله وایي یا مریمې دا میوه ده کوم ځای نه ده دا چا نه راوړې ده هغه ماشوم ورته وایي هو من عند الله دا د الله له طرف نه ده ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب الله چې وغواړي چا له روزي ورکوي بې حسابه ورکوي چې زکریا علیه السلام پوه شو و یاره واقعي روزي رسان خو الله دی د ده نارینه اولاد نه اولاد نشته په دې سوچ کې چې خدایه ته دې له روزي ورکوې خو ما له به راکولی شي دا بچی م یو رزق دی یو روزي ده
هنالک دعا زکریا ربه، هم الته کې زکریا علیه السلام د الله نه سوال کوي، خدای دل روزي ورکې، رب هب لي من الصالحین، مالم بچی راکړي. او عجیبه سوال کوي زکریا علیه السلام، ناشنا طریقې سره سوال کوي. مخکې نه الله تعالی ته وایي چې الله ګورې زم بوډی یم، رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. خدای ګورې زما ویښته سپین دي، هډوکي مې هم کمزوري دي، بوډی یم، هډوکي کمزوري بوډا، ویښته مې سپین دي، د بچو نه یم چې بچي راوړم، خو خدایه ستا په سوال باندې ستا په دعا نه قبلېدلم. ګورې سپېره توب دې سپېره به رانه نه جوړی، دعا به قبلې چې سپېره نه شم، هسې دوا راله رد نه کې. او بیا ورپسې څه وایي وامرأتي عاقره، وایي ښځه مې هم شنډه ده، ګور بچي به راکې. اوس دغې وخت کې زکریا علیه السلام نه ولاکن بچي ورکولی شي. د کله کله په دې اخباراتو کې د دې بعضې نجومیانو اشتهار غوندې لګېدلي چې ما نجومیانو لیکلي چې را دې شي موږ زوی ورکوو، او لیکلي ګارنټي کې سات، ګارنټۍ سره زوی ورکوم، ګارنټۍ کې سات، او بانک دله راخېجوم، ګارنټۍ سره راخېجوم. یم دا خلک ډېر سادهګر دي، ګارنټۍ سره چې ته خلکو له زوی ورکوې ځان ولې نه جوړوې، او ګارنټۍ سره چې بل له بانک راخېجه خدای نه راخېجه وکړه، او ګارنټۍ سره کامیابي ورکوم. نو کامیابي ستا په لاس کې ده، د ګارنټۍ بچیه دا د خدای په لاس کې ده. دا زمون امبقل خلق دی، بس خلق هم ورپسې روان شي. زه یو ځل پیښور کې روان وم، یو سړی و مرغو وداني، دا اوس ختم شي، پخوا به دا ډېر ناستو دي بالي سال سره مرغو والا ناست دی، اوس زره لفافې پرتې دي. زه روان وم چې د مریض تپوس ته، او بې اختیاره زما د پنسۍ ته یې ګوتې کړې، ما ایده کار یې به پرېوتم، خو خدای ترې بچ کړم. نو سم راله خدای پنسۍ ته راله چا لاس راواچو چې ومې کتل اوس دی دی، مې ولې کاکا وایي دلته چې راشي چې قسمت ته له ټیک کړم. یا خدایه پاکه، اوس هم خوار شوی مې اوس په سړک راغورځولی یم، په قسمت ته له ټیک کوم، مې ځان له ټیک که چې د دې فوټپات د ناستې نه خلاص شي، ځان له قسمت برابر دې شکل ته دې وګوره، ظالم نسوار د پنځه منه په خوله کې یې چولې سقا لاړې د نبیږي دې غاښونو ته دې وګوره، سپېرنو ته دې وګوره، خو زما قسمت ټیک کې، ما له خدای قسمت ټیک کړی دی، ځان له ټیک. زمونږ خلک دا مقمقل ناست دغه دی، به داسې څوک چا ورته لاس نیولي پالبو له ګوري، څوک مرغو ته ناست دي، څوک له جومیانو پسې ګرځي، دې ته څوک پسې مه ګرځئ. روغ صحت مرض لرې کول د چا په اختیار کې دي؟ الله په اختیار. دا اسباب دي، لټۍ به ډاکټر لم هم دی، دا ستا سبب دی، خدا به نه وایي چې ډاکټر جوړ کړم، د دې ډاکټر په لاس کې شفا به الله اچوي. دم بم په ځان اچوي، دا لا حول ولا قوة الا بالله دم دی که نه، دعا به هم کې، تعویز به هم استعمالی چې رسم تعویزي، او دمونه به هم استعمالی، او مونږ هم کې، خو دا به دې یقین چې په دې ټولو څیزونو کې اثر څوک پیدا کوي؟ الله پیدا کوي. نو زکریا علیه السلام الله نه وغوښته، چې ویې غوښته نو پروردګار وله بچی ورکړ، او داسې بچی وله خدای ورکړ چې الله ورته وي داسې بچی نه چې نوم وله ما کېښود، بچی به در کوم نوم به یحیی، نوم وله ما کېښود، او داسې نوم مې وله کېښود لم نجعل له من قبل سمیا، چې د آدم علیه السلام نه ستا د بچي پورې تر دغه زمانې پورې یحیی نوم به د بل چا نه، صرف ستا د زوی امتیازي حیثیت. زما رونو دا به زمونږ ایماني او دا به زمونږ عقیده وي چې دا څومره طاقتونه دي، که روغ صحت دی، که مال دی، که دولت دی، که ښکلی شکل دی، که ایمان دی، که بچي دی، که عزت دی، دا ټول الله سره دي. دا به زمونږ یقین چې که بیماري ده، که تکلیف دی، که مقدمه درکول دی، که د رنځور رنځ ښه کېدل دي، دا به بغیر د الله نه بل څوک نه ښه کوي، دا به الله ښه کوي. دا به زمونږ یقین چې شیطان نه بچ کوونکی دا صرف د الله ذات دی، د نفس او د خواهشاتو نه بچ کوونکی دا صرف د الله ذات دی. او په دا مونږ چې عبادت کوو دا ټول د الله په توفیق دی. زه به صرف اراده کوم، د ګناه اراده به نه کوم، د نیکۍ اراده به کوم، زه به اسباب لټوم، خو دا به مې یقیني چې دا کمال د اسبابو نه دی، په دې اسبابو کې طاقت پروردګار اچوي، دا به مې یقیني. دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا شوه. رسول الله مبارک فرمایي صحابي ته، وی د جنت د الا ادلک علی کنز من کنوز الجنه، وی د جنت د خزانونو یو خشته خزانه نه درکو؟ ابو الموسی اشعري وتی فقلت بلا، ولنا یا رسول الله راکه کنه؟ وی لا حول ولا قوة الا بالله. او دا بل حدیث چې ما درته وی د مسند د بزار، دا د حضرت عبدالله ابن مسعود دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې ما ته په خپل حضور پاک وفرمایل چې لا حول ولا قوة الا بالله چې دی
دا دواء من 99 داء دا یو کم سلو مرضون علاج دی. ایسروها الهم او پا یو کم سلو مرضونو تیرا کوٹی بیماری هم دی. هم ستوئی میرا تا وقتی مانا اکلا هم ٹینشن چی وطا موایو، پریشانی چی وطا موایو، غم ورطا موایو، آغا تکلیف چی دا غیر و سبب نی مالو. دونو دا بہترین دب دی ما دفتاو خوخا لا حول ولا قوة الا بالله. چی چاہتا سا قسم پریشانی دا تکلیف تے غم دے مصیبت تے مقدمہ دا ججال دے لا حول ولا قوة الا بالله دے وی. او چی چاہتا سا قسم ضرورت تے اسی دا لا حول ولا قوة الا بالله دے وی. دا یو کم سلو اغمبر خطرناک مرضون علاج. زما خبرنا دا رسول الله مبارک خبرنا یو جامع شی مونتا دا دوارو جهانو سردار خی او دا جنت دا تلو غلی یو لوی ذریعه دا او یو لوی سبب دی. زمونگ دا بزرگان پاک یو ٹکی زیادهی و سرا چی دا دی سلی 1500 کرتا شواروس کی وی. یو لسکرتا دیتی مخی درود شریف وی او یو لسکرتا رستو دیتی درود شریف وی او 1500 کرتا دی وی. او 10 کې میلی شی او 10 میلی شی خدا دا چی سلی دی پو 10 کې وی پا یو ٹیمیں میلی شی پا 2 ٹیموں کے میلی شی او پا 3 ٹیمیں میلی شی. او العلی العظیم دا دا اللہ صفت تے لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دا صفت کا وسروے دیر فیدہ بدر کی او کدا وسرو نمبے نو پا حدیث کے الا بالله پورے راغلے دے او ببن حدیث کے علی العظیم شتاقا لیکن اشتا بلکہ اشتا نو پا العلی العظیم مسرسو کوئی لا خدا کنوی نو سنقصان پاکے نشترے. زنانیم میلی شی دارینیم میلی شی او دا زان میں وظیفہ گردوے انشاءاللہ عمل پیو کے ہاں زنانو تم دور سوے بقلب بے عمل کوے. تا یو قلا دا قلا 1500 کرتا 500 نا زیادم پیو سلیوی میلی شی 500 زمین دا بزرگانو دا طرفنا دا مشاہانو بزرگانو دا طرفنا منتخل کو تا دا یو تلقیب دی 500 کرتو. نو پا دی عمل کوے اولاد دا چانی پریشانی وی مصیبت کے مبتلی یا سنور سغمونی یا دا یو مقصد دا حاصلی دلو دا پارا لگیا دی دیتا دا غا مقصد نا حاصلی گی اغی دا پارا دی وی دا دی رخا وظیفہ دا او خدای پی مونگ عمل لگی. اور کسی بیماری دا روح صحت دعا غواری اللہ دی علم رس پروک صحت باندے بدل کی او دیوی نتیجہ ملا روانا دا اللہ دی کامیابی نصیب و گردو لگا. مستورات دا خدو تبلیغ لتلیشی بالکل تلیشی پا پردہ کی چیزی پردہ کی او خپل نارینه و سری نارینه نا مراد خاون و سری رور و سری زوی و سری پلار و سری او پرده کی زی بالکل تلیش. تا خو دیر اگده خبر تقلید خبر دا خو زان دا سبق دی زان دا خو بلی مسئله دا جناب دا خو یو گھنٹه تقریر گوڑی. یو کس تی دا پلار بیمار دی دا خدمت سوک نشتا دا دا زوی دا خدمت کوي نو دا ضرورت پا بنا دا اندام مخصوصا عورت تکتیشی قتل دی نکی لاس سر سپی ولکی. فقهم دقا لکلی که ضرورت پا بنیاد باندے مخصوص اندام ولوین دی و صفاکی دی استرگی پٹی کی گنوری دی وطنا او نور سپی ولکولش. بعض خلق د جمعه دی دویم ازان تا بدعت عثمانی وی گناهگار. بدعت که دا مانا که چی یو نوی شیره واقعی دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانہ کے دا جمعه دا دویم ازان داولین بی ازان دویم نه داولین بی ازان چه کمو دا زوال سر کم کیگی دا خطبه ازان دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کمو داولین بی ازان دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانہ کے دا دی شروع شوی دا خدا عثمان رضی اللہ عنہ دا پیغمبر اسلام خلیفہ دے او حدیث پاک کی رضی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین اذا ما پا طریق عمل کوئے دا ما دا خلفاء الراشدین پا طریق عمل کوئے اور تو اس صحابوں کے بچا میں انکار نہ دے کرے وہ کہ صحابوں اتفاقی و اجماعی مسئلہ دا نو دیتا مضمون بدعات ویل گناہ دا و دی مانا سر بدعات کیو نوی شی اگر اختیار کرے لے نو تاویل شی و اگر بدعات چی کم تا گمرائی ویل شی ویلا او تا نشی ویلے صحابہ پاک خلق دی طول صحابہ پر عبادے اتفاق دے. زیارت القبور صحیح طریقہ حیدر خان لکلی دی چی راتا بیان کا زیارت القبور صحیح طریقہ دا چی سری قبر تلال شی نو دا بڑی مخ طرف تا دی ادری گی او سلام دی واچی السلام علیکہ علیکم دا میلی شی او السلام علیکہ کہ یو کسی دا خطاب متکولی شی دار قوم مؤمنین متویلی شی یا اہل القبور السلام علیکم اہل الدیار انتم سنفنا ونحن بالاسر
وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. که پښتو کې وایي ویلی شي چې د مسلمانانو قدرونو السلام علیکم لفظ دی وایي تاسو موږ نه مخکې تللي موږ درپسې دا روان یو ان شاء الله تاسو سره به یو ځای کېږو. دې مشهوره طریقه ده. نور دعا هم کولی شي مړي ته، د هغې تلاوت هم کولی شي، د هغې ثواب هم ورته بخښلی شي. غوښتنه یې صرف د رب العالمین نه کوي. دا خو دې مسله ده، دا به د بل وخت کې درته بیان کړم. دعا کوي الهي العالمین زموږ په حال باندې رحم وکړي، د شیطاني مصیبتونو آفتونو نه الله په امن و امان کې وساتي. پروردګار ته زموږ ډېر خیر نصیب کړي. الله د خیر او د شر مالک دی. خدای خیر راکړي او د شر نه وساتي. الله د فتنو د مخلوق ته شر نه په عبادت کې وساتي. الله چا ته چې پریشانۍ دی پریشانۍ ولا الله په خوشحالو باندې بدل کړي. څوک مریضان دی مریضان له شفا ورکړي، څوک قرضداران دي قرضونه ونه خلاص کړي. الله ته زموږ د راضي شي، خدای ته زموږ نه راضي شي، الله ته زموږ نه راضي شي، زموږ توبې قبولې کړي. او دا کوم مردارانو نن دا درې کسان وفات شوي ټولو ته دعا وکړه چې الله مغفرت نصیب کړي. پروردګار ته زموږ د دواړو جهانو خیر او برکت او سعادت نصیب کړي، او د دنیا او د آخرت د فتنو د مصیبتونو ټینشنونو پریشانیو